د مومندو ننګیالی ولسه د سیاسي پارټیو مشرتبه د مومند د قام سپین ږیرو او د مومند ننګیالیو باتورو ښځلمیانو ټول ته په پښتنه مینه سلام کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خبرې خو دلته ډېرې مشرانو درته وکړې، څوک په امن باندې چې امن به څرنګې راځي دغه خاوره زموږ وطن ته په دهشتګردۍ او په وسایلو په مسایلو باندې زه به ډېر کم وخت نه اخلم، خو دلته چې څونه هم د پاڅون منتظمین دي هغې له زړه نه شکریه هم ادا کوم چې موږ له یې وخت راکړه، حالانکې موږ د خبرو کړلو ته نه وو راغلي، موږ د بجاور ته موږ مومند ته د دغو دپاره راغلي وو چې مومند دا زما خاوره ده، زه هم د مومندو یم، دلته چې هر قسم تکلیف وي هره بلا راځي انشاءالله به حیثیت د دغې خاورې د دغه وطن د بچي په هیڅ به در سره ولاړو. ملګرو خبره ډېره واضحه ده، دلته امن ته درې ټکونه جوړ دی، خو په دغه کې نه که موږ سوچ وکړو چې دغه خاوره د دغه وطن ته دهشتګردي چا راوړله، چې کله نه د پاکستان فوج راغلی دی، چې کله نه د پاکستان فوج په دغه پاکه خاوره باندې خپل قدم یخ کړی دی، دی په خپل پاتلون کې دهشتګردي راوړله، څوک د ګوټ په نامه څوک د بیټ په نامه باندې، هېڅ نور دلته طالب نشته دی، دا د
چې ولسونه راپاڅېدلي دي د دغه ریاست په خلا باندې هلته انشاءالله اتحاد روان دی په وزیرستان کې څه شپېته کسان مشران چې د هرو ټبر د هرې قبیلې دي انشاءالله دلته به جوار ته هم راځي دلته به هم ورته مشوره کوو انشاءالله امید ده چې د دغه دهشتګردي یا د دغه ریاست دا آخري جنګ دی په دغه خوره باندې موږ ډېر وخت شوی دی میشتو د خورې نه دا پنجه پای وځي خو د اتفاق ملګرو وخت هم کم دی خپلې حوصلې خپل همت به نه بایلو انشاءالله شا په نره به یې مقابله کوو دلته یو کس خبره وکړه چې په دغه خاوره د پښتون قوم ولس رهبر نه لري آیا منظور جان به تاسو رهبر دی هغه کومه څه نه وکړل نن چې په بجاور کې ته دومره په لوی تعداد راوځې هغه د چا برکتونه دي دغه خاورې همیشه دپاره چې یرغل راغلی دی په دغه خاوره یې یرغل کړی دی الله پاک موږ ته یو رهبر را کړی دی منظور پښتون د یویشتمې پېړۍ رهبر را کړی دی د خیبر جرګه دغه اثارات به دغه ولسونه ګوري چې دغه څه اثارات په راتلونکي وخت کې پی ټي ایم څه کوي انشاءالله هغه د مشر خبره خو مو یاده ده چې کېږي به هغه چې د تاسو په زړونو کې څه دي د یوه غټ عمل دپاره پی ټي ایم راګیا دی بیا به په میدان پته راکړي چې پی ټي ایم چېرته دی خدای مو خواب لره خدای مو آباد لره خدای مو داسې په اتفاق لره انشاءالله د میژ وعده ده در سره چې سخته ورځ وي موږ به د تاسو ملګري یو ډېره مننه